ډېره مشهوره اصطلاح چې اوس وخت کې کارول کېږي، اکثره علما اکثره په غونډو مجالسو کې یو اصطلاح داسې کارول کېږي چې وخت سره زر ده. زه دې خبر سره بیا موافق نه یم. زه وایم چې وخت د سرو زرو څخه ډېر بهتره ده. سره زر ته به یو ورځ شتمن سي، ته به ثروتمند سي، ته به پیسې پیدا کړې، ته دغه زر اخیستلی سي، اما ته وخت نه سي اخیستی، ان تر دې پورې چې وخت د سر په بدل کې هم نه سو حاصلولی. یعنې که چېرته زموږ هغه وخت چې کوم د لاسه ورکول شوی د خپل سر موږ په دې په بدل کې ورکوو، خو وخت موږ نه سو حاصلولی، بېرته یې نه سو ترلاسه کولی. اوس د دې حل فصل لپاره موږ او تاسو څه وکړو؟ بناء کوم وخت چې تېر سوی د دغې لپاره دغه کړنو یا عملونو څخه موږ او تاسو ځان بچ کړو چې کاش زه خپل هغه مخکې چې ما کوم هغه وخت مې نه وای ضایع کړی. یو چینایي متل ده چې ماهي په اوبو کې لا ژوندی ده. ته تر اوسه لا به انرژي، تر اوسه ته قوت لرې، ته د دې استعداد او وړتیا لرې چې ته په ځان باندې فکر باندې د کار وکړې، په تمرکز دې په دومره په دې خپلو کړنو باندې واوسېږي چې هغه د ټولنې د حقوقو سره سالم یې راسي، د اسلام سره سالم یې، د هېواد سره سالم یې، په ټوله کې دغه د انسانیت له اصولو سره مطابق راسي. نو په ځان دې دومځلي غور وکړه، ښه راتګ وکړه، دا به ستا لپاره تر ټولو بهترین چانس اوسېږي. تاسو وګورئ ابو هريره رضی الله عنه دا په عمر کې ډېر یعنې عمر یې زیات وتلی و، خدای هم چې کله مسلمانېږي بیا تر ټولو زیات احادیث پیغمبر سلم څخه دی روایت کوي او تر ټولو یې ښه فقیه همدی وولو. نو مطلب دا ده که موږ او تاسو چېرته وخت نه ښه استفاده وکړو، وخت نه عظیمه ګټه پورته کړو، نو کوم څه چې زموږ د لاسه ورکړي هغه مو د لاسه ورکړه، اما د راتلونکي چې کوم د دې نه باید موږ او تاسو سالم استفاده وکړو تر څو سالم انسانان، سالم شخصیتونه ټولنې ته معرفي سو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.